جان اڅکزی څنګه له خپل حد څخه واوښتلو، افغان طالبانو ته یې څنګه سپکاوی کړی، منظور پښتون څنګه اڅکزي ته غوسه شو او هغه ته کوم چیلنج او اخطار ورکړ. ویډیو وګورئ او ټول افغان چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان تر ټولو وفادار غلام جان اڅکزی تل د افغانستان په اړه ډیره سپکه لهجه کاروي. کله وایي چې که پاکستان کې بله حمله وشي پاکستاني ځواکونه به واخان له افغانستان څخه ونیسي، او ډیر کله وایي چې پاکستان کې هر حمله کیږي باید په مقابل کې یې په افغانستان کې هم حمله وکړل شي. اوس تازه هغه په خپله ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې طالبان په ستر منافقت کې اخته شوي دي، ځکه چې چین په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي او چین خپل سفیر یې افغانستان ته ورستولی دی، خو طالبانو له خوا څخه پاکستان ته دهشتګرد رالیږل کیږي ترڅو پاکستان کې چینایان پناهه کړي او ویې وژني. هغه په آخر کې طالبانو ته لیکلي دي چې په چینایانو باندې ستاسې حملې آیا د انډیا په جاسوسۍ باندې اقرار کول نه دي. بلخوا هغه د منظور پښتون باره کې هم ناسمې څرګندونې کړې وې چې بیرته منظور پښتون جواب ورکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د بلوچستان د اطلاعاتو پخواني وزیر جان اڅکزي د تور ته چې پښتون د پښتون قوم د نوي سپانسر موندلو لپاره د طالبانو خوا نیولې ده په ځواب کې لیکلي دي. له پاکستانه نیولې د نړۍ تر بل هر هیواد او سازمان پورې که په ما ثابته شوه چې له چا 1 روپۍ اخلم زه ورته خپل خون بخم. منظور پښتون وړاندې جان اڅکزی مخاطب کړی او ورته لیکلی دي کرایي کنځل مار خو ستاسو خلک دي، هغوی چې په دې جګړه کې وژل کیږي ټول ستاسو د مشرانو د پریکړو له امله دي، کولی شي خپل جنرالان یوې پرانیستې مناظرې ته حاضر کړئ.